بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی دوستانو، زه تاج محمد صافی د آی ټی ټیکنیکل پښتو چینل کوربه نن له یو بل در سره ستاسو په چوپړ کې نن به په کنټرول پینل کې په پاور آپشن او ریجنل لانګویج سیټینګ باندې کار وکړو. اول به راسو پاور آپشن ته. پاور آپشن کې دوستانو فعلا خو موږ په لیپټاپ باندې کار کول. د بخش یو بالانس ریکمنډډ ډبل پاور سیور دی چې دواړو بخشو کې موږ خپل ځان ته سیټینګ جوړولی سو، خو نارمل بالانس ریکمنډډ دلته سیټینګ ده د کمپیوټر چې په دې باندې به کار وکړو. راباسو چینج پلان سیټینګ ته. دې ځای کې موږ سره دوه بخش دي دوستانو، یو د آن بیټري بخش ده او یو د پلګ ان، یعنی که لیپټاپ برق کې وصل وي سره رقم کار دی ویږي، او که برق په چارج د بیټري په چارج کار کوي سره رقم کار دی ویږي. دلته ډیم د ډسپلی څومره ټایم ورکوي. مثلا کله چې کمپیوټر باندې کار نه کوو بیکاره پاتې وي نو دغه سکرین ډیم کیږي، یعنی هغه روښانه رڼا یې کمیږي. څومره وخت بعد دغسې چې یعنې هغه چارج کم مصرف کړي. نو دلته موږ مختلف ټایمونه ورکولی سو چې 3 دقیقې بیکاره پاتې سو سکرین دې ډیم سي، رڼا دې ورته کمه سي، 15 دقیقې څومره ټایم چې موږ ورکولی سو دې نه انتخابولی سو. او ټرن آف د ډسپلی بیا څه کار کوي، دا چې بیا کله موږ دلته مثلا کمپیوټر وزګار پاتې سي کار پرې نه کوو، څومره وخت بعد دې سکرین آف سي بند دي سي، نو دلته هم موږ ټایم ورکولی سو چې څومره وخت کمپیوټر وزګار پاتې سي هغونه وخت بعد دې د سکرین آف سي. او بل د مثلا پوټ د کمپیوټر ټو سلیپ کې بیا څه کار، دلته مثلا چې کله موږ دلته راشو که د سلیپ او ټرن آف ډسپلی فرق دومره ده چې ټرن ډسپلی کله آف سي نو چې موږ راسو ماوس وښورو یا کیبورډ وخوځو کمپیوټر سکرین آن کیږي. خو که چیرې دا په سلیپ کې مثلا موږ ټایم اچولی دلته چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې کمپیوټر وزګار پاتې سي نو کمپیوټر د سلیپ ته لاسي، نو دا داسې کیږي لکه کمپیوټر چې ګل شوی وي آف شوی اوسیږي. یعنی بیا چې موږ برق هم کم مصرفوي خو هغه کوم کارونه چې موږ پکې روان کړي پروګرامونه پکې خلاص هغه ماسې نورمالي بس صرف پاور بټن به پریس کو او دا بیرته هغه نورمال حالت ته راشي. همدارنګه بیا که مثلا په برق کې وصلي نو برق کې هم موږ دلته ټایم ورته سیټ کولی سو چې مثلا څومره وخت بعد د سکرین د ډسپلی ډیم سي، څومره وخت د مثلا سکرین آف سي، او څومره وخت د کمپیوټر په حساب سلیپ ته لاړ شي، خوب حالت ته لاړ شي چې مثلا برق هم کم مصرف کړي او نورمال اوسیږي، مثلا ستړی کیږي به نه، راحته به وي همداسې. او بل دلته اجست پلان برایټنس دا چې دا په لیپټاپ کې دلته مثلا د دې د رڼا او د شینې د مثلا په څومره اندازه باندې سي دا دې نه کم او زیات کولی سو موږ. مثلا که موږ یې کمه کړو دلته وګورئ دې ځای کې دوستانو دا رڼا دې کمه سوه چې دا بیا موږ له دې ځای نه هم کولی شو زیات او کمه یې کړو، دې نه اتومات زیاتېږي او کمیږي. اوس به راشو دوستانو ریجنل اینډ لانګویج سیټینګ ته. ریجنل اینډ لانګویج سیټینګ کې موږ څه کولی سو، دلته موږ مثلا د دې د کوم سیټینګ چې دا په حساب د ډیټ اینډ ټایم تاریخ او ساعت او مثلا کرنسي او دا بعضې نور شیونه دا موږ کولی سو په کوم سیسټم دي، مثلا هجري شمسي دي اوسیږي او که موږ سره د مثلا دا په عیسوي تاریخونو باندې. نو که فرمټ کې موږ دلته راسو دوستانو دې ځای کې موږ دلته ورته پښتو افغانستان انتخاب کړو دوستانو. نو دا وګورئ دا ډیټ دا شیونه ټول موږ سره په دې سیسټم باندې تغییر وکړو. حتی په دې ډیټ اینډ ټایم کې چې دلته موږ سره ټاسک بار کې دا مخکې له غرمې وروسته له غرمې دې هم AM او PM هم تغییر وکړم چې په اډیشنل سیټینګ کې هم د دې نور حالتونه موږ ته ښیي چې مثلا ډیسیمل سمبول او دا شیونه ټول په دې ځای کې موږ سره کوي. کرنسي مثلا څه رقم دی، مخکې دلته ډالر علامه اوس دلته افغانستان راغلی دی افغانستان په حساب باندې، ټایم دې په کم رقم باندې وښیي، ټول موږ سره د افغانستان حالت راغی، تاریخ هم په همدا رقم باندې موږ سره جوړ سو، د افغانستان سیستم ته برابر سو. او که غواړو چې نه مثلا هغه دی یونایټډ سټیټ سیټینګ دی نو بیا به دلته راسو موږ به بیرته یونایټډ سټیټ انتخاب کړو چې موږ سره هغه عیسوي تاریخ کوم که ضرورت وي هغه راشي.
نو دلته دوستانو بس موږ سره بیرته تاریخ او ټایم او دا شینه ټول بیرته په یونایټډ سټیټ سیستم ته تبدیل شو. لوکیشن کې موږ دلته افغانستان انتخاب کړی، باید انتخاب وي. کیبورډ اینڈ لینګویج څنګه موږ کولی شو چې بدلته اضافه کړو. فعلا موږ سره کمپیوټر کې دلته څو ژبې دي، دې ځای نه به یې وګورو. فعلا موږ سره مثلا انګلیسي هم شته، پښتو هم شته. صحیح شو. که غواړو مثلا دا ژبې تغییر او تبدیل کړو، دلته به راسو چېرته کیبورډ اینډ لینګویج ته، بیا به چینج کیبورډ ته راسو. که غواړو چې مثلا دا ژبې ریموف کړل، سپانیش ژبه راغلې ده په کار نه ده، موږ دا ریموف کولی هم شو. پښتو ژبه ده مثلا دا مثلا که غواړو ریموف کړي ریموف کولی شي. خو یو ژبه چې دلته انګلیش ده دا بای ډیفالټ همیش په کمپیوټر کې دلته موږ سره وي. که اوس غواړو چې ژبې را اډ کړو، دلته بیرته را اضافه کړو، نو چېرته به راسو؟ اډ ته به راسو. مثلا موږ ته پښتو په کار دی، لیست کې پی کلیک کوي، پی موږ سره به چی راسي؟ پښتو افغانستان. دلته به راسي دا مثبت علامه به کلیک کوي او جمع علامه، بیا به دلته کیبورډ ته راسي او دلته پښتو افغانستان انتخاب کوي، اوکې به کوي او اپلای به کوي. بل که مثلا غواړو فارسي ژبه په کار وي کمپیوټر کې کله کله په کارېږي، نو د هغې لپاره به دلته موږ راشو دې لیست کې مثلا کپي موږ کلیک کړو، موږ ته به دلته پرژن ژبه راسي، دا هم موږ کولی شو دې ځای نه انتخاب کړو، اپلای او اپلای به یې کړو. دا درې ژبې موږ سره راغلي. په دې ځای کې دوستانو دا بخش چې کوم ده د بره دې وایي چې کله موږ دې دی که هره ژبه چې انتخاب کړو بای ډیفالټ به موږ سره ټاسک بار کې همغه ژبه انتخاب وي، چې کوم پروګرام خلاصو لکه ورډ ایکسل په همغه ژبه به لیکل کېږي، خو بای ډیفالټ موږ زیاتره دلته انګلیش ساتو. بل درته مثلا دا لانګویج بار د سره رقم فلوټینګ آن ډیسکټاپ که چیرې انتخاب کړو ژبه موږ سره په دې شکل باندې ډیسکټاپ په سر باندې به موږ سره همیشه ښیي لکه دا چې دلته راغله. او که مثلا ډک کټ ان ټاسک بار انتخاب کړو، نو بیا دا موږ سره ټاسک بار کې دې ځای کې لاندې ټاسک بار ته راځي دلته. او هایډن که چیرې انتخاب کړو، بیا دا پټېږي نه، خو د ټول نه بهتره ده چې ډک کټ ان ټاسک بار وي چې هم کم ځای نیسي او هم به موږ سره همیشه په دې ځای کې دا اوسېږي. او اډمنسټریټیو کې موږ سره دا کاپي سیټینګ کې بیا موږ څه کار کولی شو. که چېرې موږ کاپي سیټینګ ته راسو، دا ویلکم سکرین اینډ سیسټم اکاونټ دا انتخاب وکړو. کله چې موږ کمپیوټر چالان کړو، هغه د لوګین ځای چې راځي چې یوزر داخلي وي، دې کې به موږ سره پاسه سکرین کې د لینګویجونه ښیي. او که دا بل بخش انتخاب کړو نیو یوزر اکاونټ، که دا انتخاب کړو بل نوی یوزر چې جوړوو، همدغه رقم به تیار همدغه درې ژبې په هغې کې هم انسټال موږ سره راځي. دوستانو که چېرې موږ دا ژبې انسټال کړو، غواړو چې مثلا په پروګرام کې لیکنه وکړو، نو دلته چې کله موږ راسو موږ سره دلته یو شی چې دا مثلا دا رایټ ټو لیفټ ټیکس ډایرکشن او لیفټ ټو رایټ ټیکس ډایرکشن دا موږ سره په عادي نارمل حالت کې نه، کله چې موږ سره دا ژبې انسټال شي بیا دا موږ سره راځي. نو همیشه چې تاسو پښتو یا فارسي لیکئ، دلته باید موږ تاسو چې انتخاب کړو رایټ یعنی راسته خوانه دی ولیکل شي، په دې رقم باندې به لیکل کوو. که چېرې موږ له چپه خوانه فارسي شروع کړو، بیا په منځ کې بعضې انګلیسي لغاتونه راځي، نو دا د موږ متن ګډ وډ کېږي. نو د دې لپاره چې د موږ عمومي متن عمومي لیکنه موږ فارسي یا پښتو وي، نو موږ باید رایټ ټو لیفټ ډایرکشن دلته انتخاب کړی. او که چېرې موږ په کیبورډ کې مشکل لرو، توري نشو پیدا کولی، د دې لپاره موږ دلته راتلی سو مثلا آن سکرین کیبورډ، په دې ځای کې آن سکرین کیبورډ ولیکئ راځي چې دلته تیار شته د ما لیکلی، دا به دې ځای نه انتخاب کړو. موږ کولی شو چې مثلا دې ځای نه هغه نور کیبورډ فعلا موږ سره دلته چې انتخاب ده انګلیسي انتخاب ده. که موږ غواړو چې مثلا پښتو ته لاړ شو، نو دغه چپ خواته چې الټ شفټ موږ ووهو، موږ سره به څه راسي؟ پښتو به راسي. دې ځای نه موږ کولی شو چې دې ته په کتو سره موږ چې وکړو خپله لیکنه مخکې ویسو پښتو لیکنه. بیا دلته بعضې تورې دي مثلا چې د شفټ سره مخ لري، مثلا که موږ دغه تکمه کلیک کړو، موږ سره به دلته سین لیکل کېږي، خو که دلته لکه اداره یا موږ ته پکار بیا موږ چې کوو شفټ به نیسو، شفټ ونیو بیا موږ ته چې کېږي لکه اداره یا داسې نور ټکي تورې موږ ته مخې ته راځي. او که فارسي ته یې اړوو، نو مثلا الټ شفټ که مو ووهه، موږ سره دا فارسي ته هم اړو. دوستانو دا و د نن ورځې د موږ درس. که چېرته کومه نیوکه یې کوم مشورې موږ سره شریکولی سئ، درسونه ګورئ، د نور دوستان سره یې شیر کړئ، او چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ چې کله چېرې موږ نورې ویډیوګانې راتلونکي اچوو تاسو ته نوټیفیکیشن درکړي. د نن ورځې لپاره به همدومره رسي. له لیدو نه مو نړۍ مننه، کور مو ودان.